د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند د روان مریض کال د اقرب میاشتې په 8مه نیټه د سلنګونو لویې لارې د بیا رغونې له کارونو څخه لیدنه وکړه. د دغه سفر پر مهال له محترم ملا صاحب سره د ټولګټو وزارت سرپرست محترم ملا محمد عیسی ثاني هم ملتیا کوله. محترم ملا صاحب د سلنګونو لویې لارې د قراردادي شرکتونو له مسؤلینو سره ولیدل او د هغوی له لوري د ترسره شوو کارونو ستاینه وکړه. محترم ملا صاحب همداراز هغوی ته د سلنګونو لویې لارې د پاتې چارو د چټکتیا، غوره کیفیت او پر وخت بشپړولو په اړه لازمي لارښوونې وکړې. د سلنګونو لویه لار د افغانستان تر ټولو مهمه سوداګریزه ترانزیټي لار ده چې اوسمهال یې د 80 کیلومتره سړک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار له دوو بېلابېلو ساختماني او سړک جوړونې شرکتونو سره قرارداد شوی چې د مهال یې د تونل په دننه برخه او ګالریو کې 80 سلنه کار بشپړ شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به یې پاتې چارې هم بشپړې او د دغه لویې پروژې یوه برخه به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سلنګونو لویې لارې په بیا رغېدو سره به د افغانستان سوداګري او د افغانستان له لارې مرکزي اسیا څخه سویلي اسیا ته د ترانزیت په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راشي او پر دې لار تلونکو مسافرو ته به په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې هم رامنځته شي.